په اوداسه کې 4 شیان فرض دي او که د دې 4 شیانو نه یو شی هم پاتې شه د هغه سړي اودس صحیح نه دی اودس یې نه دی شوی اول فرض په اوداسه کې د ټول مخ وینځل دي در تندي نه واخله یعنې د سر ویښتو د بیخ نه واخله تر زنې پورې د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې د دې مخ وینځل فرض دي البته فرض یو وارې دي خو 3 وارې چې موږ وینځو دا سنت دویم د څنګلو په شمول د لاسونو وینځل د هر لاس وینځل تر څنګلو پورې چې څنګل پکې هم وي یعنې هغه خپل څنګلې به هم ورسره وینځئ دا فرض دي دریم د سر 4مه حصه مسحه کول 4م د دواړو پښو وینځل تر بجلکو او پړکیو پورې چې هغه به هم پکې شامل وي که چیرې په دې 4 اندامونو کې چې هغه مخ دی یا د لاسو وینځل دي یا د پښو وینځل دي یا مسه د سر ده یعنې په دې 3 ځایونو کې په اندازه د یو ویښته هم ځای وچ پاتې شي نو اودس نه کیږي نو باید چې د مخ په وینځلو کې موږ او تاسو دقیق شو د لاسو په وینځلو کې دقیق شو او همدارنګه د پښو په وینځلو کې ډیر زیر شو ډیر داسې زموږ مسلمانان وروڼه دي چې اودس وکړي خو د هغو په لاس به وچ پاتې وي یا به د هغو پښه وچه پاتې وي یا به د هغو په مخ کې یو ځای وچ پاتې وي او دا فقها لیکي چې په اندازه د یو ویښته هم په لاس کې یا په مخ کې یا په پښه کې یو ځای وچ پاتې شي د هغه سړي اودس نه دی شوی نو چې اودس نه دی شوی مونځ به چیرته وشي نو د اوداسه فرایض 4 دي د مخ وینځل د لاسونو وینځل د پښو وینځل او همدارنګه د سر 4مه حصه مسحه کول